بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. کوم تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب یوسفزی یم، ستاسو په چوپړ کې د ټي سیکوال روزنیز کورس لپاره ښوونکی یم. ټي سیکوال د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا رامنځته شوې ډیټابیس ژبه ده او په مایکروسافټ سیکوال سرور کې د معلوماتو تنظیم او تحلیل لپاره کارول کیږي. زه د مایکروسافټ لخوا تایید شوی ډیټابیس ډیولپر، ډیټابیس اډمنسټریټور، مایکروسافټ ایکسل آفیس سپیشلیست او مایکروسافټ ورد آفیس سپیشلیست یم. د کمپیا څخه مې هم دوه سرټیفیکیټونه ترلاسه کړي دي چې ITF سرټیفاید، A+ سرټیفاید. د ډیټابیس جوړولو او مدیریت په برخه کې، د معلومات تنظیم په برخه کې او د معلوماتو د کیفیت او کمیت کنټرول په برخه کې د بیلابیلو نړیوالو موسسو سره تقریبا 20 کاله کاري تجربه لرم. اوس راځو ګورو چې مثال څنګه د ګرافیکل یوزر انټرفیس باندې موږ چیک اوټ ټیبل جوړولای شو. دلته دغه ټیبلونه دوه ټیبل موږ دلته لرو. اوس راځو ورته چې مثال د ټیبل باندې رائټ کلیک کوو، ورته چې نیو ټیبل. کله چې موږ نیو ټیبل مثال اما عین شي لکه ورته هم چې آی ډي، دلته ورته ډیټا ټایپ غوره کې مثال کوم ډیټا ټایپ ګورل، دلته لیست ډیټا ټایپونه ټول ګوره د څه ډیټا ټایپونه چې SQL سرور کې دي دلته شته دی. ورته لیکم چې وارچار د آی ډي لپاره وارچار نسو، ورته چې انټیجر او بیا راځم ورته چې سټوډنټ نیم وارچار 50. مثال په دې شکل سره دوه فیلډونه تاسو کولی شئ چې نور فیلډونه هم ورکړئ. که چیرته نل ته اجازه نل ویلو ته مثال نل ویلو ته چې کوئ اجازه نه ورکوي نو دا چک باکس به آف کوي، یعنی نل ویلو ته اجازه نشته. اوس راځو د دې ته مثال په دې باندې مونږ هغه ایډنټیټي د ټیبل ان کوو. لږ به دا به لږ پاس ویسو چې دا وینډو مونږ ته لوی شي. دلته که وګورئ دې باندې به ډبل کلیک کوئ، دلته ایډنټیټي دا به چک کوئ یس به کوي. دا ګوره ایډنټیټي انکریمنټ چې دی مثال یو باید انکریمنټ شي او سیټ چې دی مثال باید اول یو واخلي او بیا ورپسې مثال یو انکریمنټ شي. نو په دې شکل سره دا مونږ دلته د ایډنټیټي د دې آن کړه. که زه راشم ورته یم چې مثال په دې باندې ورته یم رایټ کلیک کا سیټ پرایمري کی، نو پرایمري کی دی باندې پرایمري کی سیټ شوه. پرایمري کی چې دا نل نه مني، مثال دلته وګورئ دلته نل ویلو دا نه مني، مخکې الاو اوس لرې شو. اوس زه دا ټیبل سیف کوم د چی په نامه مثال سټوډنټ په نامه باید سیف کړم. دا ټول ټیسټ دغه دی چې موږ مثال تاسو څنګه کولی شئ چې یو دغه زده کوئ، یو کوډ زده کوئ، مثال څنګه یو ټیبل جوړول زده کوئ. په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې چیک زده کوئ ټیبل. اوس دا چیک کوم کلوز کوم او راځم دلته ریفرش کوم. ریفرش که زه دلته راشم زما ټیبل ډیفالت سکیما چې ده ډي بي او ده، مثال دا د ټیبل مې جوړ شو. که زه ورته سکریپټ کریټ ټیبل په نیوی وینډو کې مثال راوله راته د دې ټیبل سنټاکس مثال دغه د کریټ ټیبل سنټاکس شو. مثال چې دی چک کړی دی ورته چې کریټ ټیبل دغه او آی ډي انټیجر ایډنټیټي یو په یو ناٹ نل، مثال دا باید خالی نه وي او
ورپسې د پرایمري کی ورته چک کړی دی د کم کلاس سرنټیکس سره. ښه دی خو مثال کوډ دی چې مثال د دې نه مونږه جنریټ کوو چې مثال څنګه د دې کوډ راولو. اوس کلوز کوو ته په دې باندې رایټ کلیک کوو ورته چې ایډیټ ټاپ مثال 200 دا تاسو چینج کولی شئ د اپشن نه په دې باندې کار کوو چې څنګه یې چینج کوو. مثال ټاپ 200 ریکار ده. اوس دا ټیبل راغی دلته که زه دلته راشم ورته ولیکم چې احمد نو دا به مثال اتومات انذار شي. ګوره ورته ولیکم شریف نو دا په اتومات ډول سره دلته تاسو انټریم کولی شئ. زکی دا یې دریم شو او ورته وایم چې نومان مثال دا څه شو څلورم شو. که دلته راشم ورته وایم چې پنځم ځکه چې دا ایډنټیټي ده دا نه اخلي. نو دا څنګه چې تاسو ټیبل د جغرافیکل انټرفیس د لارې جوړوئ او څنګه پکې معلومات ور داخلوئ په همدې شکل سره راتلی شئ. دلته ورته چې په دې باندې کلیک کوئ رایټ کلیک کوئ ورته چې سکریپټ او ډراپ د لرې کوئ انذار مثال انذر ویلو ورته مثال څنګه لکه په دې شکل ګوره انذر انټو دغه ټیبل سټوډنټس او نیم کې چې انټري کوه ویلوز نیم په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې ویلو انټري کوئ. که زه راشم دلته موږ په دې باندې دې ټیبل کې پرایمري کی آن کړه دلته کانسټرنټ ته راشم مثال دې کې چې کانسټرنټ نشته او دلته پرایمري کی مثال په چی باندې سټوډنټ باندې دا چې ده آن ده. دا ریفرش کوم ورته وایم چې ریفرش کوم تغییر پکې وي بیا راشم دلته کلیک کوم څو کالامه لرو ګوره آی ډي کالم څه دی پرایمري کی ناټ نل انتجر دی پرایمري کی د ناټ نل دی او سټوډنټ نیم چې دی وارچار دغه ډیټا ټایپ دی او څه دی ناټ نل دی. دا کی ده د مثال د دې کانسټنټ کوي کانسټنټ درته ښیي او دلته مثال ټریګر تر اوسه موږ نه دی اډ کړي او دې باندې چې کلاس سرنټیکس آن شوی دی په چی شي ګوره پرایمري کی باندې چې دی کلاس سرنټیکس موږ ویل چې کلاس سرنټیکس په د پرایمري کی په واسطه باندې آن کیږي او هغه چې نه مني ډوپلیکیټ نه مني. نو دا د څنګه تاسو د جغرافیکل انټرفیس د لارې نه د اس کیو ایل سرور د اس اس ام په واسطه باندې تاسو څنګه ټیبل جوړوئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ. خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.